تیره ورځ د اسلامي امارت زعیم د خوښۍ او ودونو نکاح اړوند مسایلو په اړوند نوی فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې اجباري نکاح منع شوی او د نجلۍ د ورکړې یا کوژدې پر وخت د نجلۍ سرپرست یا وکیل باید له هغې سره مشوره وکړي او خوښه یې واخلي. دا فرمانونه چې ډېر مهم فرمان دی چې شیخ صاحب امر کړی دی، دا د افغانستان د ولس لپاره ډېر ښه فرمان دی. په دې خاطر چې مصرفونه باید ډېر ونه سي پود وکړي. ولور ډېر لوړ و ځکه مسافر خلک یې دومره مسافرۍ ته کړي وو چې مسافري وکړي، نو ولور باید ټیټ شي او په جامعه کې مثبت اغېز کوي. د غزني او شمېرو نور اوسېدونکي هم د دغه تازه فرمان هرکلی کوي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. که موږ تاسو فکر وکړو ټولې ناخوالۍ او هغه د بیکار رواجونه ټولې د غول واجب کېږي، که دا فرهنګ چې عملي سي نو 80% د ټولنې د بقا او د ټولنې د هوساینې سبب کېږي. دختر خود دولور بسیار زیاد، پیسه زیاد درگیری سفید میته. این همه یک کار خوب باید همین کار امیر المومنین مردم محکم بگیره و ارگانهای محلی و چیز هر کس که هست این همه پیگیری کنه. د غزني د اوسېدونکو په اند که په ټولنه کې د ناوړو رواجونو مخنیوي برخه کې د اسلامي امارت د زعیم تازه فرمان عملي شي، په ټولنه کې د ډیرو ناخوالو مخنیوی ورسره کیدای شي.